د شال ټلویزیون قدرمن اوریدونکو سلامونه. پام وکړئ دې مهال لنډو خبرونو ته. د هیواد څلورو زونونو کې کرنیز کمپلیکسونه جوړیږي. اقتصادي کمیسیون څلور ولایتونو کې د شپږو کرنیزو نمایشي او ترویجي کمپلیکسونو جوړولو طرحه تایید کړه. د اقتصادي معاونیت د خبرپاڼې له مخې دغه کرنیز کمپلیکسونه هرات، هلمند، ننګرهار او برخو ولایتونو کې په 4409 اجري ځمکه کې جوړیږي او کروندګرو ته به د عصري او میکانیزه کرنې په برخه کې غوره خدمات وړاندې کوي. بلخوا د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت مرستیال فضل باري فضلي وایي چې د هیواد 80 سلنه وګړي په کرنه بوخت دي او د کمپلیکسونو جوړول یو مثبت ګام دی. مالیې وزارت د افغانستان او روسیې ترمنځ د لا زیاتو اقتصادي همکاریو په تړاو د طرحې له جوړولو خبر ورکړی. مالیې وزارت وایي د افغانستان او روسیې ترمنځ د ګډو اقتصادي او سوداګریزو همکاریو د پراختیا لپاره د یوې معقولې طرحې د جوړېدو په موخه د اړوندو وزارتونو ترمنځ غونډه وشوه. په خبرپاڼه کې راغلي چې د مالیې وزارت د همغږۍ، څارنې او راپور ورکولو لوی ریاست په مشرۍ او د وزارتونو او سکتوري ادارو د اساسو په ګډون د افغانستان او روسیې ترمنځ د دوه اړخیزو همکاریو د اقتصادي او سوداګریزو اړیکو د پراختیا او د یو شمېر نورو مهمو اقتصادي مسایلو په تړاو خبرې او سلا مشورې وشوې. روسیه غواړي له طالبانو سره په بېلابېلو برخو کې اقتصادي همکاري وکړي چې پکې د کانونو استخراج، د غازو پایپلاین، د ترانسپورت شبکې او د کرنې محصولات شامل دي. مالیې وزارت تېره میاشت 104 ټانکره بې کیفیته تیل بیرته ایران ته مسترد کړي دي. مالیې وزارت ویلي چې د تېرې یوې میاشتې په موده کې د نفتي موادو کیفیت او څارنې ریاست له لوري 104 ټانکره بې کیفیته تیل بیرته ایران ته ګرځول شوي دي. یاد وزارت په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې 83 ټانکره ډیزل له فراه، بونصر، پراهي له ګمرک او 26 ټانکره ډیزل او 15 ټانکره پیټرول د نیمروز ګمرک له لارې بیرته ایران هیواد ته ګرځول شوي دي. مالیې وزارت خبر ورکړی هغه تیل چې د نفتي موادو کیفیت او څارنې ریاست معیارونه پوره نه کړي، هیواد ته به د واردېدو مخنیوی کیږي. د هرات والي له ترکمنستان سره د ټاپي پروژې پر چټکتیا خبرې کړې دي. د هرات والي شیخ مولانا اسلام جار ترکمنستان ته د سفر په ترڅ کې د دې هیواد د ماري ولایت له والي او رازو مراد او نورو مسؤلینو سره وکتل. د هرات ولایت مقام رسنیز دفتر وایي چې دې کتنه کې د سوداګریزو او ترانزیتي همکاریو پر پیاوړتیا، د تور غونډۍ بندر له لارې د صادراتو او وارداتو د بهیر پر اسانتیا او د ټاپي پروژې په ګډون د سترو سیمه ییزو پروژو پر چټکتیا خبرې شوې دي. د خبرپاڼې پر اساس دې کتنه کې د ماري ولایت والي د سوداګریزو ترانزیتي همکاریو د پیاوړتیا سربیره د هرات صنعتي پارک له تولیداتو څخه د ګټې اخیستنې ژمنه کړې ده. ننګرهار کې په 450 جریبه ځمکه له دولتي ادارو کمپلیکس جوړیږي. ننګرهار کې په 450 جریبه ځمکه له دولتي ادارو د کمپلیکس جوړېدو په موخه د ګډو ادارو تخنیکي ټیم په 4 ځایونو کې لومړنۍ سروې ترسره کړه چې د ولایت مقام له هدایت وروسته به مناسب ځای وټاکل شي. د معلوماتو له مخې دغه سروې په ګډه د ولایت مقام، کانال، جلال آباد ښاروالۍ، ښار جوړونې او کرنې ریاستونو تخنیکي ټیم ترسره کړې ده. د ننګرهار رسنیز دفتر لیکلي چې د اداري کمپلیکس جوړېدو طرحه د 1492 کال د ماسټر پلان برخه ده چې په تطبیق سره به یې ټولې سکتوري ریاستونه، مستقل امریتونه، کونسلګرۍ، بانکونه او نورې ادارې په یوې واحده ساحه کې فعالیت پیل کړي. له پاکستان وروسته عباس عراقچي هند ته تللی. ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچي د یو پلاوي په مشرۍ نوي ډیلي ته رسېدلی. د راپورونو له مخې د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په مشرۍ به د ډیلي او تهران ګډ اقتصادي کمیسیون ناسته ترسره کړي. د جیو نیوز راپور له مخې چې عراقچي به د هند او پاکستان ترمنځ د کړکېچ په تړاو هم خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې سید عباس عراقچي تېره دوشنبه پاکستان ته هم سفر کړی و او د دواړو هیوادونو د اړیکو پر پیاوړتیا یې ځانګړې ناستې وکړې. آلمان ویلي چې د ناقانونه کډوالو مخنیوي په موخه پر پولو کنټرول لا سختوي. د جرمني نوي حکومت پلان لري چې د ناقانونه کډوالو پناه غوښتونکو د ننوتلو د مخنیوي لپاره د دغه هیواد د پولو کنټرول قوي کړي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر الکساندر دوبرینټ ویلي چې نږدې وخت کې به پر پولو د پولیسو حضور پراخ شي. د نوموړي په وینا د پولو د کنټرول سختېدل به تدریجي وي او د خلکو د بیرته ستنېدو د ډاډ ترلاسه کېدو لپاره به پر پوله د پولیسو حضور هم ګام په ګام پلی شي. د جرمني لومړي وزیر فریدریش میرز چې د سه شنبې په ورځ پارلماني رایې وګټلې، د خپل ټاکنیز کمپاین پر مهال د جرمني د کډوالۍ پالیسي د سختېدو ژمنه کړې وه. فرانسې له اروپایي ټولنې غوښتي چې پر سوریې لګول شوي بندیزونه لرې کړي. رویټرز خبري اجانس د راپور پر بنسټ د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون پرون چهارشنبه ویلي راتلونکي جون میاشت کې پر سوریې د اروپایي ټولنې لخوا لګېدلي بندیزونه پای ته رسیږي، خو په وینا یې دی به د بیا تمدید پر ضد خپله ټوله هڅه وکړي. د فرانسې لخوا دغه پریکړه وروسته له هغې شوي چې د سوریې ولسمشر احمد شرع پرون چهارشنبه اروپا ته په لومړي سفر پاریس ته ورسېد او هلته یې له مکرون سره ولیدل. د اروپایي ټولنې لخوا بندیزونه چې سوریه کې د اسد رژیم پر
پر مهال لګېدلي او دا مهال یې د لرې کېدو هڅې روانې دي. د نړیوال بانک د معلوماتو له مخې سوریه چې د کورنۍ جګړې پر مهال زیانمنه شوې بیا رغه اونۍ څه باندې 250 میلیارډ ډالرو ته اړتیا لري. حوثي ډلې ویلي چې د دوی او امریکا ترمن اوربند کې اسرائیل شامل نه دي. د حوثیانو مشر مرکچي محمد عبدالسلام رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د دوی او امریکا ترمن اوربند کې اسرائیل شامل نه دي. هغه زیاته کړې له هغه وخته چې امریکا اعلان کړی چې بریدونه دروي او خپل ژمنې ته وفادار پاتې کیږي زموږ بریدونه هم چې د ځان دفاع لپاره دي درول کیږي. نوموړي خبرداری ورکړی چې که امریکا بیا پر یمن بریدونه پیل کړي حوثیان به هم بیرته د امریکا پر وړاندې خپل بریدونه پیل کړي. د یادونې وړ ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وړمه ورځ ویلي و چې امریکا به نور د یمن پر حوثیانو بمبار ونه کړي. هغه زیاته کړې چې دوی هم پریکړه کړې چې پر امریکایي کښتیو به بریدونه نه کوي خو اسرائیل ترې مستثنا دي. اسرائیل له ایران سره د غزې په څیر د چلند کولو ګواښ وکړ. د اسرائیلو دفاع وزیر اسرائیل کاتز ګواښ وکړ چې اسرائیل به له ایران سره هغه څه وکړي چې په غزه کې له حماس سره کړي دي. هغه ایران ته مستقیمه ګوته نیولې او ویلي دي چې تاسې نیغ پر نیغه مسؤل یاست. هغه څه چې موږ په بیروت کې له حزب الله، غزه کې له حماس او دمشق کې له اسد سره کړي دي تاسې سره په تهران کې هم ترسره کوو. دا ګواښونه داسې مهال کېږي چې د تېرې پنجشنبې په ورځ حوثي ډلې د اسرائیل په یو شمېر هوایي ډګرونو بریدونه ترسره کړل. بل خوا د ایران دفاع وزیر خبرداری ورکړې چې که پر هېواد یې امریکا یا اسرائیل برید وکړي تهران به د دوی پر اډو او ځواکونو بریدونه وکړي. افغان لوبغاړی صدیق الله اتل د ډیلي کیپیټلز لوبډلې سره یوځای شو. د ډیلي کیپیټلز لوبډلې اعلان وکړ چې افغان کینلاسي توپوهونکی صدیق الله اتل د آی پی ایل پاتې لوبو لپاره لوبډله کې واخیست. اتل بریتانیي لوبغاړي هری بروک پر ځای اخیستل شوی دی. د ډیلي کیپیټلز لوبډلې صدیق الله اتل یو ځوان او زړور توپوهونکی ګڼلی او هرکلی یې ورته ویلی دی. هغه اتم افغان لوبغاړی شو چې په سږني آی پی ایل کې به ولوبیږي. د شال ټلویزیون قدرمن اوریدونکو دا د دې مهال لنډ او مهم خبرونه تر بیا ښه وخت.